علیکم دا ښځه پیژنې دا ښځه نه ده دا ګوره دې ټولو مسافرو پسې دا خبرې کوي او دلته دونه څوک نشته چې دې ته ووایي چې دا ولې د دا کلي مشر نشته دی خو خدا چې په دې دې کې نو منو څه چې تاله زه دې سپغو زو دې نوم سوغم ستا کوس درنډی وغیم چې ته دې مسافرو پسې دیږې دونه دلته یو ډلې نشته چې تا ته ووایي چې دا ولې تا خو پیسې مو اخیستې کوسپلیتې کوسپلیتې ته بیا هم نه یخېږي د روسیه ستا د خور غینو غیمه تا دا یخه نه کړه ستا خور د بې غیرته وغیم د اوسه بې غیرته راشه چې په دې ډله یخه کړمه چې دا بیا خوښ شي تا ته توبه سته غپاري په دې ډله کښېنومه چې دا زه وایم په تنور به ډوډۍ هم ګډې وړې لګوي تاسو د علي شاه مور له څه پیغام لیږئ مشره زه پې د پاسه سوارېږم په چا باندې د علي شاه په مور د علي شاه مورې ستا دومره دې کوس ور کړی دی کوس پتیرې ته په ځان نه پوهېږې دا ټوپکمار د لور څه نیول شوی دا د خور څه نیول شوی دا د مور څه نیول شوی چې دا ټوپکمار او که نه تا باندې ختلی او داسې نیول شوی ستا د کوس دومره شوملې کړي دي اچار وخوره دڼیا وخوره املي کورتان وخوره علي شاه باره کې څه وایې دا ټیک ټاک چې دی یو ځان لسیز دی که نه خو د علي شاه ډېره مشهوره په دې میډیا باندې او دا مور ډېر کنځاګانې کي تاسو څه وایې دې باره کې یاره علي شاه خو ډېره ښه نمبرو باندې روانه ده او ډېره په میډیا باندې ډېره تیزو کې بره لړه خو بس مینهوال یې خو موږ سره پاو شا کې ناست دي خو بس دا مور یې چې دا دې وله ټول سیسټم خراب کړی دی بس کله ورسره دا سوټي کله ورسره تیلو بوتلې اوس د علي شاه مور دا وایي لکه چې هغه حلال رزق ګټي او خوله پرې راشي که نه خوله چې په کوم انسان وي راشي هغه رزق لکه حلالي که نه نو دې باره کې تاسو څه وایې نو هغه خو چې بل کار کوي او خوله پرې راشي هم هغه سیسټم بیا حلال دی لکه مطلب څه کار نو بس هغه به درته زه څه وضاحت کې ووایم خو لکه چې بس هغه رسول او د علي شاه دا بربنډې ویډیوګانې راغلي دا رښتیا دي که دروغ دي یاره مو خو خپله ډېرې ګورو بلا موټي مو ورته والي دي یو کال مې وشو پوه شې په مسافره کې دقه شانتې پروت یم وچله وړی مو دا نشې مې بمبۍ چې سارې پاسم و ستا دا ویډیو ګورم نه کمبل یې داسې اوچت کړي نو د کوس ستا دغه دی نه پردې هسې به یې د لاسې چینګوم او لږ به پې دوکاڼې ورتوږم هسې به یې تخړوم السلام علیکم د علي شاه 007 مور د دې پښتنو پسې لګیا یې پښتنو بس ته ژړې کنځلې تا دې کوس کې د ما دا غڼ وم ستا په دې لور کې کېدم ستا په دې لور کې چې ته هر ګوټ کې اول به دې دا لور وخیم او بیا به ته وخیم دې پښتنو نه واوړه دې مسافرو نه واوړه یعنې والله چې دلته ټولو چا 8 کاله وشول چا 6 چا کال وټو چا دا ټول مسافر به دیر شو او دا نمبر به در باندې نه وي د کوسپلیتې لور سمه شه سمه په ځان راوګرځه پښتو دې وشرموله دا کوس وغیم لږ دا خبرې کوي دا واورئ ټیک ده دلته د علي شاه مامور ووایه چې سمه شه سمه شه خو نه سمېږي دلته موږ سره زوړ خر دی هغه درپسې درولم خو په هغې دې هم کار ونه شو خو دلته بیا ګورې یو غټ سړی دی ورته چې وایي خان بابا په هغه به دې ګزاره وشي صحیح ده لا ته د علي شاه مور ته څه ویل غواړې علي شاه مور ته وایم چې که زه مخامخ شوم که نه وایي کوس کې سر درنه کوم ته غاسې غین خو تا سیستم دی مخې ته اورې کوس کې سر درنه کوم کې وامې ستا کوس په شپړ ووامه د علي شاه موره ته چې د مسافرو پسې کنځل کوې که نه تا ته پته ده مسافر چې دلته چکلي لري دا سپری ځان سره وړي په غیڼ باندې کوي او چې دا په دې کوس باندې وکړم که نه نو د علي شاه مور به نه چې د علي شاه پلار به نه جوړېږي بیا او ته چې دې خلکو ته دومره دومره شوباړې ښایي که نه ولې دا مونږ سره نشته دی که نه داسې درته لږ کړو وایي ستا کوس چې ووام مونږ تا ته مسافر ښکارو تا سوړه ووام کوس ورکړی کوس په دې دومره غټ شوي دومره نیمه پښتو وی نیمه اردو وی مونږ در چانه کمه نه یو ښایي خنیسې مردګه وی او پلار بړوا دی پکې سره پلار بړوا پلار خو بس څه ووی پلار یې خو دا چل کړی دی 5 او 6 چلو زمونږ پېژنې
مونږ کم خېږو مونږ ننګیالي یو ننګیالي پېژنې ننګیالي ته لګیا یې افریدیانو پسې لګیا یې مومندانو پسې لګیا یې دا ته څه وایې ځان دې شرمولی دی او بله خبره ده او که افریدیان وګورې نو ګوره کوس په دې بیا راغونډېږم نه ما ته هم پته ده دا شي امام والې دا لمنده غوښه د خپل لیره راځي خو بیا به د شیران نه شي نو دا پښتنو پسې لګېږي او ګلزار دا ګلزار پسې هم څه ویلي دي زه ګلزار د طرف زه یم او ګلزار نه دی بس ته به ته وایم ګلزار بېګام دلته یو جمعې غولې ده د مسافر یم په دا د علیشه د مور پتان دی او دا بلکل د علیشه د مور مینه مې ماته کړی په دې خبره کې بلکل شک نشته او د کټ د خپلې ته ګورې دا ځان سره راشي تېلو بوتل هم ځان سره راوړم د کوپرې تندې ته وګوره پوه شي دا راله چاچا اخېستي چاچا خو پېژنې که نه بشیر چاچا ښه ګوډ ډارېکو ما خو پېژنې زه مې وپېژنم که دا سترګه ته داسې وښیم دې خوا وګوره سترګې مرګې ته خیم نه خو دې سپرې ته وګوره بل دې نه بل علاج ما ته نشته السلام علیکم زما ایماندار وروڼو خوږو وروڼو تاسو د ولي شاه مور ته خیال دی دا سوی دی شیخانو پسې تاسو مړه ټول راغونډ شئ دا مونږ ته وایي تاسو په پټو کې غول کوئ د شپې خو تاسو ټرتار خېلي هغه ټرتار هم کوي چې زاړه وټیونه هم ګاونډی نه وړي تاسو ذات د ولي شاه مور ته خو دالمه غونځاخې جوړې د غونځاخې په ځان نه پوهېږي ته ګرمه کې ما له تا خدای راوله که تا سره زه سم کار کوم پرتغال ته نه تختومه پرتغال بل کار سر نه کوم دا سره شیخان او شیخان ته ما صرف موبایل نمبر درته کوم په پهله کمنټس باندې به تا یس کوم بس راشه ته ما سره ګپ ولګوه ته به مخامخ ته څه وایې ځان ته ولي شاه په خپله تاسو خو داسې کوئ ڈنگ پر ڈنگ اور یہاں استے عمرمان کو سے بس نہ کرے جس کے پاس نوٹ نہیں وہ میں اس کا دوست نہیں تو پخمار کو خود سڑے دے جا آگا مال نیا را کڑے دے من نیا غریب مال را کڑے تو پخمار بس یار چا بس خبر مت او چا بدا کڑے گورے مورتا کوئی او مورتا بدی کی گورے ما بے جان تا ته سل درم چې دې زولۍ ته وګوره دې زولۍ لاندې دې جولۍ ته وګوره خو پرېمې ده بس ته نور شرمول مه کوه نو څه دی خو اقتدالي شماله نه راکړي ردي نه کېږي مه کوه داسې ګوره سیده ساده چوړي شرابي وګایا مړه دا جهانګیر خان چې در سره راسم شي که نه دې نولي سره څه کې راځي د جهانګیر خان پلار یم ګورې نه نرمن کوسې ته دا څنګه خبرې کوې